به ادامه تطبیق پروژه‌های انکشافی در لوگر به تازگی 2 پروژه مهم در پوهنتون لوگر پس از اعمار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. مسئولان میگویند که این پروژه‌ها شامل یک باب تعمیر 2 طبقه تامخانه لیلیه و یک باب تعمیر سالن کنفرانس میباشد که به گونه پخته و اساسی در ساحه مجموعی 2500 متر مربع زمین همراه با ساحه سبز آن به ارزش بیش از 22.5 میلیون افغانی از بودجه عادی وزارت تحصیلات عالی در مدت 18 ماه اعمار شده که در یک وقت ظرفیت گنجایش صدها تن از محصول را دارد. د خورنځای او د غونډو د یو لوی تالار پرانیسته وکړه چې د لوړو زده کړو وزارت له عادي بودجې نه چې تقریبا څه کم 20 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی و. د پروژه بشپړه شوه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. کوم معیار باندې چې جوړه شوې ده ان شاء الله لغه د معیار له هغه موږ ټول لوګروال تطبیقي اطمینان ورکړو په ډېر اوچت معیار باندې جوړه شوې ده. در این حال مسئولان ضمن تاکید بر اهمیت تطبیق پروژه‌های انکشافی در نهادهای تحصیلی از محصلان خواستند تا در حفظ و مراقبت از تأسیسات و امکانات عامه توجه جدی داشته باشند و در نگهداری آنها همکاری کنند. شاګردانو هم دا وکړل چې ډېر متوجه شي خپل صورت ته خپل سیرت ته د الله قول د رسول الله قول د خپل عمراو اقوال دا راته متوجه دي. په دغه نشت امکاناتو کې امارت اسلامي د پوهنتونونو ترتیب داسې ساتلی ده چې ډېر پرمختللي ملکونه وي هغه هم داسې نشي ساتلی. قابل ذکر است که همزمان به تعداد 69 تن از محصلین از پوهنځی جیولوژی معدن پوهنتون لوگر طی مراسم خاص فارغ و به جامعه تقدیم شدند.